برلین او براندنبرګ ټور یا د برلین دروازه دا د برلین له 18 دروازو څخه یوه دروازه ده چې تر اوسه پاتې ده او یوازینۍ دروازه ده چې جوړه پاتې ده. دا په برلین کې د نیو کلاسیک معمارۍ د بڼې یوه ودانۍ ده چې په 1991 کې جوړه شوې ده. 26 متره لوړه ده، 15 متره بر لري او عمق یې چې پکې وځي بلې خواته 11 متره دی. دا دروازه اوس په جرمني کې د ملي یووالي په سمبول بدله شوې ده او دا ځکه چې کله چې جرمنی په 2 برخو ویشل شوی و نو برلین هم په 2 برخو ویشل شوی و او بیا دا دروازه بنده شوې وه. له دې دروازې څخه دیوال تیر شوی و. دې خواته چې زه پکې ولاړ یم ختیځ برلین و او هغه بلې خواته لویدیځ برلین و. د دواړو ترمنځ تګ راتګ بند و، چا نه شوی کولی له دیوالونو واوړي. ډیرو کسانو خپل ځانونه هم پکې قرباني کړل. د دروازې پر سر هغه بګۍ او مجسمې چې وینئ هغه د سولې الهه بلل کیږي په یوناني اسطورو کې او د دروازې بڼه هم د یوناني ودانیو د پارتنون د معبد چې په اتن کې دی د هغې نه په اقتباس جوړه شوې ده. په 1806 کال کې کله چې ناپلیون جرمنی ونیو د دې دروازې د پورتنۍ مجسمه او بګۍ له ځانه سره پاریس ته یوړې، خو بیا وروسته کله چې هغه ماته وخوړه جرمنانو دا شی بیرته راوړل او دلته یې بیا نصب کړل چې بیا په نازي جرمني په وخت کې هتلر له دې څخه د خپل نازیزم د سمبول په توګه هم یو څه وخت استفاده وکړه. بیا چې کله کمونستان واکمن شول، کله چې برلین ونیول شو د روسانو لخوا او دلته کمونستي نظام راغی، هغوی بیا د دې مجسمو څخه هغه صلیب او شاهین یا عقاب چې دی هغه لرې کړل. وروسته چې هغه نظام ختم شو جرمنی بیرته سره یو شو، دا نښانونه بیرته هلته ځای پر ځای شول او هغه دی تر اوسه هم شته. د برلین دیوال په 1961 کې تیر شو، د برلین د یوې برخې نه راوګرځول شو او دا دروازه په هغې وخت کې بنده وه. په 1979 کې چې کله دیوال ونړېد نو بیا خلکو یې وکړای شول له دې دروازې څخه بیا تګ راتګ وکړي. په زړه پورې خو دا ده چې کله دلته د پروس واکمني وه پخوا، یوازې سترو پاچاهانو، امیرانو او چارواکو د دغې دروازې له اصلي مدخلونو څخه تګ راتګ کولی شوی. عامو خلکو ته اجازه نه وه چې په دې لاره تیر شي، هغوی باید له څنګونو تیر شوي وای. تر یو څه وخت پورې له دې څخه ترانسپورتي وسایل لکه بګۍ او ښایي موټر هم تېرېدل، خو بیا وروسته د ترانسپورتي وسیلو پر مخ بنده شوه او اوس یوازې عام خلک کولی شي تګ راتګ وکړي. په دې سیمه کې نورې هم مشهورې ودانۍ شته، لکه د امریکا سفارت دلته ما تر شا چې ګورئ او لږ وړاندې بیا د روسیې سفارت او ځینې د نورو هیوادونو سفارتونه هم دي. دا دروازه اوس د جرمني په یوه سمبول بدله شوې ده. په ځانګړې توګه د برلین یو مهم سمبول ګڼل کیږي او ډېر خلک یې لیدلو ته راځي. دلته ډېر وخت لاریونونه او مظاهرې هم کیږي او خلکو ته یو معلوم ادرس دی که وغواړي راغونډ شي دلته په اسانه راغونډېدای شي. ځینې وخت دلته تحسن هم کیږي یا پرلتونه هم ویل کیږي د مختلفو هیوادونو د خلکو یا خپله د جرمنانو لخوا په ځینو مهمو مسایلو کې. او شاوخوا مهمې نورې ودانۍ هم شته ځکه توجه ډېره ورته کیږي او د رسنیو راتګ هم ورته اسانه دی. او په دې نږدې سیمه کې یو مهم نړیوال هوټل هم دی چې ادلان هوټل ورته وي، چې هغې ته هم د نړۍ مشهور مشران راځي او همدلته وخت تیروي. د جرمني د نورو سیمو په شان دا سیمه هم د نړیوالې جګړې پر مهال ډیره سخته ورانه شوې وه، خو بیا وروسته ورغېده. اوس هم لا په ځینو برخو باندې کار روان دی. که برلین ته راشئ نو ډېرو ځایونو کې به کار ووینئ. له کلونو راهیسې په ډېرو ودانیو کار کیږي. حتی ځینې ودانۍ شته چې تر اوسه لا هم نه دي رغېدلې او یا همداسې پرېښول شوي دي تر څو د جګړې یو یادګار وي او خلکو ته ور په زړه کړي چې جګړه له یوه ملت او له یوه جوړ هیواد سره څه کوي. دا قبرونه نه دي، دا یوازې سیمټي بلاکونه دي چې د یادګار په ډول جوړ شوي دي او د هغو وژل شوو یهودانو یاد ورسره کیږي کوم چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازیانو له لوري ووژل شول. وایي کله چې هتلر ماشوم و چېرته یې له یهودانو سره کار کړی و.
او هغو په ده باندې ظلم کړی و. دا عقده له ده سره پاتې وه. بیا چې کله په 1933 کال کې د جرمني واکمن شو، د یهودانو قتل عام یې پیل کړ او په اروپا کې شاوخوا 6 میلیونه یهودان ووژل چې زیاتره برخه یې ژوندي وسوځول. دا سیمه چې وینئ دا د هغو یهودانو د یاد په ډول، د قربانۍ د یاد په ډول جوړه شوې ده. دا په شاوخوا 19,000 متره مربع مساحت کې سیمه ده او کابو 2911 دا ډول کانکریټي مکعبونه لري. تر دې لاندې د شاوخوا په تهداب کې لاندې د 3 میلیونه هغو د یهودیانو د قربانیانو نومونه ثبت دي. نو دا سیمه د برلین یوه د لیدلو وړ سیمه ګڼل کېږي، که څه هم یوازې خالي بلاکونه دي، خو بیا هم په زړه پورې سیمه ده او یو بیخي ځانګړی جوړښت لري. دا یادګار د 2003 او 2004 کلونو ترمنځ د 25 میلیونه یورو په لګښت جوړ شو. هرې خواته چې ځئ بس دا ډول بلاکونه به وینئ او نور هېڅ هم نشته. څنګه په زړه پورې دی که نه؟ که تاسو وغواړئ دا ډول یادګار جوړ کړئ، طرحه مو څه ده؟ دا یادګاري ځای هم برانډنبورګ ټور ته نږدې دی. که د برانډنبورګ ټور یا د برلین له دروازې مو لیدنه کوله، له هغې چې راووځئ چپ لاس ته راوګرځئ، دا ځای هم لیدلی شئ. د کانسلا او کانسلرامت نوم خو به مو ډېر اورېدلی وي. دا د برلین کانسلرامت دی. دلته د برلین چانسلران یا لومړي وزیران یا صدراعظمان واک چلوي او همدا ډول نور فدرالي وزیران په دغه ودانۍ کې وي. ورتګ ډېر ساده دی، شاوخوا کې بلاکونه او ګاردان نشته او دا سیمه هم د جرمني د پارلمان تر څنګ ده. لږ وړاندې بیا د ولسمشر ماڼۍ هم ده، د هغې ننداره به هم وکړو. لکه څنګه چې پوهیږئ په جرمني کې سیستم فدرالي دی او واک د پارلمان له لوري کانسلر یا لومړي وزیر یا صدراعظم ته ورکول کیږي او صدراعظم د ګوندونو له لوري انتخابیږي. هغه څوک چې ډېرې رایوسي هغه ګوندونه هغه په پارلمان کې اکثریت جوړوي او هغوی بیا حکومت جوړوي او د دوی له ډلې بیا یو کس د کانسلر یا چانسلر په توګه ټاکل کیږي. تر 2021 کال پورې میرمن میرکل د جرمني چانسلره وه او 14 کاله یې په جرمني حکومت وکړ. جرمنی ولسمشر هم لري خو هغه یوازې سمبولیک دی او په واک کې او په اجرایه قوه کې ډېره برخه نه لري. اوس د جرمني صدراعظم اولاف شولز دی چې د SPD یا سوشل ډیموکراتیک پارټي غړی دی او د همدې کال له پیله یا د تیر کال له وروستیو ورځو څخه په جرمني باندې واک چلوي. که څه هم په دې وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پلوۍ له کبله له ډېرو انتقادونو سره مخ دی. معلومه نه ده چې حکومت به یې څومره دوام وکړي، خو دا د SPD یو لوی بری و. له ډېرو کلونو وروسته SPD ګوند له زرغون ګوند سره چې د مهاجرو او محیط د چاپیریال ساتنې پلوي دی په ګډه حکومت جوړ کړی دی. همدا ډول د SPD په نوم یو ګوند هم له دوی سره ملګری دی. په هرو 4 کالونو کې یو ځل ټاکنې کیږي. وبګورو چې بیا ټاکنې څوک ګټي. د کانسلرام ودانۍ یوه له موډرنو ودانیو څخه ده چې له 1990 تر 2001 کال پورې دلته جوړه شوې ده په 19,000 متره مربع سیمه کې. پخوا د جرمني د حکومتولۍ مرکز په بون کې و د لویدیځ جرمني. کله چې بیا دواړه جرمني سره یو ځای شول، مرکزي حکومت دې ودانۍ ته راولېږدېد. Als
Als die Nachricht des Mauerfalls den Bundestag in Bonn erreicht, erheben sich die Abgeordneten spontan. په دې ودانۍ شاوخوا 415 میلیونه مارکه چې پخوا د جرمني پولي واحد مارک و لګښت راغلی دی چې اوس د 313 میلیونه یورو معادل کیږي. فدرالي حکومت نور الحاقیه ودانۍ پارکینګونه او ورته نور ځایونه هم لري چې په دې همدې شاوخوا کې واقع دي. کولی شئ له هغو څخه هم لیدنه وکړئ یا همداسې د رود پر غاړه کته قدم ووهئ. د برلین د ولسمشر قصر یا شلوس بیلو دا ودانۍ په 1986 کال کې بشپړه شوې ده او اوس د جرمني ولسمشر دلته دفتر لري او دلته وي. پخوا په د پروس د واکمنۍ په وخت کې دلته د هغه وخت شهزاده ژوند درلود او د هغه دپاره جوړه شوې وه، خو بیا وروسته د جرمني حکومتونو ورڅخه کار واخیست. یو څه وخت د موزیم په ډول هم استفاده شوه. په نړیوال جنګ کې د نورو سیمو په شان دا هم ورانه وه، خو بیا په 1950 کلونو کې بیرته ورغېده او له 1994 کال راهیسې د جرمني ولسمشر یا پرزیدنت یا واکمن دلته ژوند کوي او کار کوي. او لکه مخکې مې چې یادونه کړې وه، دلته ولسمشر یوازې سمبولیک دی، نور واک له چانسلر یا کانسلر سره وي او دا یوازې ځینې سمبولیکې چارې پر مخ وړي. تاریخي ودانۍ ده، ښکلې ودانۍ ده. که مو وخت درلود له دې څخه هم لیدنه وکړئ. دا هم هغه د بونډستاګ یا پارلمان ودانۍ ته نږدې ده. دا هم د برلین د ازادۍ منار دی. دا منار په 1883 کال کې جوړ شوی دی، هغه مهال چې د هغه وخت د پروس واکمنو په یوه جګړه کې بریا ترلاسه کړه. بیا یې دا منار د یادګار په ډول جوړ کړ او له هغه راهیسې موجود دی. له نیکه مرغه په نړیواله جګړه کې هم ډېر وران نه شو. د هټلر په وخت کې په دې سیمه کې به ډېر پریډونه کېدل او نظامي نمایشونه په شاوخوا کې د دې منار وړاندې کېدل. له منار څخه شاوخوا هرې خواته سړکونه تللي دي. تقریبا د برلین مرکز یا مرکزي نقطه بلل کېږي او سر ته یې هم ختلی شئ. په سر باندې یوه مجسمه ده چې شاوخوا 8 متره لوړوالی لري. خپله منار 6 متره لوړ دی، یو څه زیات، او مجسمه یې 8 متره لوړوالی لري. له برونزو څخه جوړه ده، طیلانه ده، که څه هم داسې ښکاري لکه سره زر. او دا هم د یو تورستي نقطو څخه یوه ده، ډېر کسان ورته راځي. که غواړئ ورشئ له سړک څخه به نه پورې وځئ. همدلته یو تونل دی، په دې تونل کې به کته کېږئ، بیا لاندې پول تللی تر مځکه لاندې، هغې کې به ورځئ. تونل تللی دی او که غواړئ له نږدې نه یې لیدنه وکړئ. راځئ چې ورشو. Hallo. Einmal ein Ticket bitte. Okay. ښه، منار ته اوس ورپورته کېږو. دا یې موزیم غوندې ځای دی. د افغانستان بیرغ ولاړ دی. رنګ یې چې زیړ و هغه شین شوی غوندې دی. ټکټ 4 یورو دی، ډېر زیات نه دی. دا یوه طبقه ده.
خو ښه ننداره به زه فکر کوم له لوړ ځایه وشي. دلته مو که فکر وي د نړیوال جنګ یادګارونه اوس هم شته، پارچې یا مرمۍ په دې پایو لګېدلي او یا ممکن وروسته ځینې پېښې شوي وي، ځکه بیا هم ځینې انقلابي پېښې لاریونونه او ځینې مسالې رامنځته شوي دي. راځئ لوړ وخېژو چې هلته څه دي. زینې ډېرې زیاتې دي، انرژي غواړي. که نور هم په ښار کې ګرځېدلي وئ نو دا ځای به مو لږ ستړي کړي. زینې ډېرې زیاتې دي خو کولی شئ د زینو منځ کې ځینې ځایو کې دمه وکړئ، چوکۍ شته. لوړ راوختو، راځئ چې اوس ننداره وکړو. په ساحه تنګه ده، ډېر کسان نه ځایېږي، خو بیا هم کولی شي وګرځئ او ځان لپاره لیدلو ځای پیدا کړئ.